بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ موضوع زموږ فلو اف ټرانزیکشنز ده، یعنې ټرانزیکشن د کوم ځای نه شروع کیږي او کوم ځای پورې دوام پیدا کوي، کوم ځای کې آخرني سټیج د ټرانزیکشن شی دی. دا به موږ نن چک کوو. ټول نه مخکې ګورو چې فلو اف ټرانزیکشنز څه وایي. ټول نه اول دغه ووچر جوړیږي، ایونټ وي، ووچر جوړیږي، بیا جنرل لیجر، همداسې کیش بک، بینک بک، ټرایل بیلنس، پروفیټ اینډ لاس اکاونټ او آخر کې بیلنس شیټ. نو راځئ دا مخې ته یو سره ګورو. ایونټ موږ ګورو چې ایونټ از دی هیپنینګ آف انیثینګ بٹ ان اکاونټینګ وی ډسکس مونیټري ایونټ. یعنې ایونټ یو بیله موضوع هم ده، مګر په اکاونټینګ کې موږ ایونټ هغه شي ته ویلی شو که کوم ځای کې د پیسو انوالومنټ یې موږ بازار ته ځو چې شی خریداري کوو، شی خرڅوو، یا که پراپرټي وي، لینډ وي، هر شی چې وي موږ یعنې هغې کې چې د پیسو انوالومنټ وي هغې ته موږ ایونټ وایو. همداسې هغې نه بعد بیا څه کېږي، که یو معامله ترسره شي نو بیا څه جوړېږي؟ ووچر. نو راځئ چې ګورو چې ووچر څه شی دی. A voucher is a documentary evidence in a specific format that record the details of a transaction. It is accompanied by the evidence of transaction. دا یو ریکارډ وي، دا یو ثبوت وي، یو ایویډنس وي د هغه مالي راکړې درکړې چې کومه ترسره شوي. نو دا بینکینګ انډسټریز اسپیشلی دا ډېر په دغه باندې خیال باندې ساتي، آرشیف هم جوړوي دوی ته. همداسې هر ارګنایزیشن ووچر، البته فاینانشل انسټیټیوشنز چې وي هغې دا ډېر په نظر کې ساتي. دا یو سمپل فارمټ دی د ووچر. مثلا دا یو ډیبټ ووچر دی، دا کریډټ ووچر هم کیدای شي، کیش ووچر، کریډټ ووچر، ډیبټ ووچر، پټي کیش ووچر، جرنل ووچر، مختلف قسم ته ووچر کیدای شي. فارمټ هم چینج کیدای شي، خو مین شی نه چې دی چې دغه اماونټ وي، اماونټ چې څو روپۍ ان کیږي، آوټ کیږي، پیډ بای چاته ورکړل کیږي، پیډ ټو پرپز چې دی، اکاونټ نوم چې دی، همداسې کوم ډیټ باندې، ریفرنس نمبر یې، ډیبټ بیلنس څو دی، کریډټ بیلنس څو دی، چا جوړ کړی دی، هغې نه بعد چیکینګ چا کړی دی، یعنې یو نفر چیکینګ والا می، اپروول والا می چې څوک یې اپروف کوي، یعنې چې آینده کې بیا کوم مشکل ته پیښ نه شي. هغې نه بعد موږ جرنل ته ګورو. بعضې خلک جورنال ورته وایي. The journal is used to record financial transaction in a chronological day-to-day order. All vouchers were first recorded in the books of accounts. It was also called the book of original entry or day book. But in the present day accounting, especially within the introduction of the computers for accounting, this book is not in use anymore. نو دغه day-to-day voucher چې کوم د پولي معاملې کېدلې د هغې ریکارډ دپاره جرنل مخکې یوز کېدو، یعنې کرونالوجیکل آرډر باندې بیس باندې. دې ته اوریجنل بک آف انټري ورته وایي، دې ته ډے بک هم وایي، یعنې مختلف نومونه ورته ویلی شي. نو زه دې به تاسو ته یو سیټ اپ هم درښیم چې دا داسې کېږي لکه دغه جرنل فارمټ ته مکمل. دا دې کې څه وي چې کمپني نوم وي، تاریخ وي، دغه ډیټ دی، پیسې انټروډیوس شوي دي، کیش بیس باندې دلته ډیبټ شوی دی. څه دپاره؟ د کیپیټل دی 50,000. شیر هولډر انجیکټډ، یعنې شیر هولډر په بزنس کې پیسې اضافه کړي دي. نو د کیش په بیس کې ځکه کیش اکاونټ کریډټ شو، ډیبټ شو، او کیپیټل کریډټ شو. نو دا د جرنل فارمټ و. همداسې موږ ګورو چې جرنل لیجر چې دې ته ټي اکاونټ هم ویل کېږي. دا ټي اکاونټ مثلا دا هم عین شی دی، خو اوس زیاتره خلک دا استفاده کوي. مثلا دلته موږ لیکو چې کیش اکاونټ، دلته لیکو چې موږ ته مثلا کیش راغلی دی 50,000 د کومې لارې نه، د کیپیټل د لارې نه، لکه تیر اګزامپل کې چې موږ دا هم هماغه شی دی. یعنې بکس آف اکاونټس دا یو جدا یو کتاب کې اخیستل کېږي د ریکارډ ساتلو دپاره، هم دې ته ټي شیپ هم وایي، ټي اکاونټ هم وایي. اوس موږ دلته ګورو کیش او بینک بک. کیش بک، بینک بک چې دی، دغه کیش بک هر هغه ټرانزیکشن چې یو کمپني کوي نو هغه د کیش بیس باندې چې وي، که هغوی پیسې ودرا کوي، چاته ورکوي، چک بکونه ورکوي،
یا یې ورته ان کېږي پیسې نو دغه په کیش کې خپل ټرانزیکشن لیکي عین شی نه بینک بک کې هم وي خو بینک والا خپل ریکارډ ساتي شرکت والا خپل ریکارډ ساتي بیا دا ایټ دی اینډ اف د ډے بعضې وخت دغه دې نه یو بل سټیټمنټ جوړیږي بینک ریکانسیلیشن سټیټمنټ هغه چک کوي یو بزنس چې ما مثلا یو شرکت چکونه اجرا کړي خلکو ته ورکړي مګر خلکو پیسې اخیستې نه وي بینک نه دلته کیش بک کې هغه پیډ لیکل شوي بینک کې نه دغه شوي یا بعضې ډیپوزټ بینکس کې شوي وي د شرکت اکاونټ کې شرکت والا ته خبر نه وي نو د هغې ایډجسټمنټ دپاره بینک ریکانسیلیشن سټیټمنټ جوړیږي دې نه بعد ټرایل بیلنس ګورو ټرایل بیلنس د اکاونټینګ پیریډ په اینډ کې جوړیږي دا د ټول هغه اکاونټونو بیلنس چې کوم په جنرال لیجر کې لکه مخکې چې موږ د هغې نه بیلنسونه راخلي او دا خپل اکیورسي دې کې چک کوي معلوموي دغه یو سمپل فارمټ دی د دې چې مثلا څومره پرچیزز شوي دي څومره سیل شوی دی کیش هم بینک کې څومره مشینري څومره ډسکاونټ بینک لون وغیره وغیره کیپیټل هر شی چې دی رنټ څومره ورکړي دي په دلته ټوټل د دواړو راشي دلته ګوره موږ یو څه انټریز ورکړي دي دا هم راخیستي نو د دې دا ګوره بیلنسینګ ټول یو شی دی لاندې به ټوټل یو څه وي دا میتھمیټیکل اکیورسي لپاره استفاده کیږي دا خپل لیمیټیشن هم لري خو فعلا موضوع د ټرایل بیلنس د هغې په حساب ده نو د ټول د لیجر چې کوم یو اماونټس وي هغه په دلته لیکل کیږي کریډټ او ډیبټ کې پروفیټ اینڈ لاس سټیټمنټ چې دی دا هم د اکاونټینګ پیریډ په اینډ کې اضافه کیږي اکاونټینګ پیریډ په اینډ کې اضافه کیږي او دا اکاونټینګ پیریډ په اینډ کې لیکل کیږي جوړیږي نو دا یو پروفیټ اینڈ لاس سټیټمنټ یو انکم سټیټمنټ پروفیټ اینڈ لاس هغه کمپنیو لپاره چې پروفیټ اینڈ لاس لپاره کار کوي انکم هغه لپاره انکم اینڈ ایکسپنس مثلا هغه ان جی اوز لپاره چې د هغې پیسې دوباره په شخص ته نه ځي ډسټریبیوټ کیږي نه نو هغې لپاره د انکم سټیټمنټ جوړیږي دلته موږ یو اګزامپل ګورو چې موږ یو کاسټ اف ګوډ سولډ موږ یو انکم درلودو 1,00,000 روپۍ چې د هغې کاسټ اف ګوډ سولډ چې 80,000 وي نو 80,000 زموږ مصرف راغلی و موږ په 1,00,000 باندې هغه جنس یا ګوډس خرڅ کړل موږ ته 40,000 روپۍ دې کې پروفیټ پاتې شو دلته په پروفیټ نه به موږ خپل ایکسپنسز وباسو دلته ګورئ موږ ایکسپنسز دي ایډمن ایکسپنسز 15,000 سره سیلینګ 15,000 دي دا سیلینګ چې دي 15,000 دي فاینانشل 15,000 دي نو دا 15,000 او لس 15,000 زمونږ ایکسپنسز رال موږ ته 15,000 روپۍ نت پروفیټ پاتې شو نت پروفیټ افټر ټیکس نو دې نه بعد به موږ ټیکس ورکوو دا چې دی دا بیا فورمول دی 1,00,000 روپۍ زموږ انکم و 80,000 روپۍ چې زموږ کوم هغه ایکسپنس کاسټ اف ګوډ سولډ و 40,000 موږ ته پاتې شولې 40,000 چې کوم زموږ ګروس پروفیټ و دې نه دغه 15,000 روپۍ زموږ دغه ایکسپنسز و موږ ته 15,000 روپۍ پروفیټ پاتې شو بیلنس شیټ ته راځو موږ بیلنس شیټ چې دی دغه د یو کمپنۍ ایسټ لایبلټي او شیر هولډرز چې کوم وي دا شو کوي سپیسیفیک ډیټ باندې چې څومره ایسټ په کمپنۍ درلودل یا څومره نوي اخیستي دي څومره لایبلټي وه څومره نوي اضافه شوې ده یا کمه شوې ده شیر هولډرز همدې ساماني دلته موږ ګورو چې هماغه تیر مثال نه موږ واخیستل چې موږ 1,00,000 روپۍ زموږ کیپیټل و 15,000 روپۍ زموږ نت پروفیټ و 1,15,000 لانګ ټرم لایبلټي 15,000 او کرنټ لایبلټي 15,000 1,15,000 روپۍ زموږ لایبلټي ده او همداسې فکس ایسټ 15,000 لانګ ټرم ایسټ 60,000 کرنټ ایسټ 80,000 نو زموږ 1,15,000 دا ایکوالنس د دې هم ډېر ضروري ده که چې دې ته ډفرنس وي بیا دا کتل غواړي بیا دا انکمپلیټي نو دغه زموږ بیلنس شیټ دی چې نو کمپنۍ سپیسیفیک ایئر کې څومره دغه لري بیلنس څه شیانې درلودل دا زموږ پکچر و موږ د ایونټ نه شروع کړله لاړو ووچر ته ووچر نه جرنل ته جرنل لیجر کیش بک بینک ټرایل بیلنس پروفیټ اینڈ لاس او فاینانشل سټیټمنټ دې ته موږ فاینانشل سټیټمنټ هم ویلی شو دوه نور هم دي نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو نه تاسو څه زده کړي وي خوشحاله شو خپل دعاګانو کې مو یاد ساتئ ښه ژوند ولرئ السلام علیکم